بسم الله الرحمن الرحیم. د جین آنلاین اکاډمۍ ګرانو زده کوونکو څرنګه چې زموږ د تېرو درسونو په تعقیب سره انټي بکټیریل ډرګ شروع کړی، نو زموږ نننی عنوان چې دی د درس هغه بیټا لاکټام انټي بیوټیک دی. بیټا لاکټام انټي بیوټیک د هغه انټي بکټیریل ډرګ څخه عبارت دی کوم چې د بکټریایي حجرې سیلوال سنتیز نهي کوي، یعنې د بکټریایي حجرې سیلوال جوړېدل چې دی دا زموږ سره نهي کوي. په دې کې زموږ سره چې دی پنځه شپږ قسمه دواګانې شاملې دي. اول چې دی پنسلینز دي، دویم چې دی سیفالوسپورینز دي، دریم چې دی مونوبکټم دي، څلورم کاربوپینیم دي، پنځم چې دی بیټا لاکټیمیز انهیبیټر پلس انټي بیوټیک کمبینیشن دی، او نمبر 6 چې دی شپږم نمبر ادر سیل وال سنتیز انهیبیټر دی. چې په دې کې زموږ نننۍ موضوع هغه سیفالوسپورین ده. سیفالوسپورین چې دی په څلورو جنریشنو زموږ سره ویشل شوي دي. اول چې دی فرست جنریشن دی، چې په فرست جنریشن کې زموږ سره سیفالکزین دی، سیپراډین دی، سیپاټروکسین دی، سیپازولین دی او سیپالوتین دی. چې په دې کې زموږ سره سیفالکزین او سیپراډین دا چې دی اورل استعمالیږي. دویم چې دی په دې کې زموږ یو خبره باید یاد ولرو چې دا زیاتره په ګرام پازیټیو کوکای او په کمه اندازه په ګرام نیګیټیو پروډکټس بکټریاګانو باندې چې دی تاثیر کوي. دویم زموږ سره سیکنډ جنریشن دی. په دې جنریشن کې چې دی دغه دواګانې چې دی دا په ګرام نیګیټیو کوکای باندې چې دی یا په ګرام نیګیټیو کوکای کومې بکټریاګانې چې دي په هغه باندې تاثیر لري. په دې کې چې دی اول زموږ سره سیفاکلور دی چې دا اورل استعمالیږي، سیفامنډول دی، سیفانوسیډ دی، سیفاکزیټین دی، سیفوټیټین دی او سیفاروکزین دی او سیپاډوکزین دی. چې په دې کې سیفاروکزین چې دی زموږ سره اورل استعمالیږي. په تھرډ جنریشن کې یا په دریم نسل دواګانو کې سیفالوسپورین زموږ سره د ده تاثیر هم د دوهم نسل باندې په ګرام نیګیټیو کوکای بکټریاګانو باندې زیات دی. سیفټراکزون اول دوا ده د تھرډ جنریشن یا د دریم نسل چې د دماغو څخه په پوره اندازې سره تېرېږي. دویم چې دی زموږ سره په دې کې دوهمه دوا سیپوپیرازون ده چې دا د دماغو څخه نه تېرېږي. دریم سیپاټوکزین ده، څلورم چې دا سیپاټوزیټین ده او پنځم چې دا سیفیکزین ده چې سیفیکزین هم د برین څخه نه تېرېږي. بل چې دی سیپاټوکزین ده چې دا بیا د برین څخه تېرېږي. او په څلورم نسل دواګانو کې چې دی زموږ سره یا په فورت نسل کې یا په فورت جنریشن کې سیپیپیم دی او سیپوپیریم دی چې دا زموږ سره په څلورو نسلونو باندې ویشل شوي دي. چون انټي بیوټیک درمل ډېر دي، نو موږ یوازې د سیفالوسپورین د خاندان یادونه په ننني درس کې کوو او راځو په همدې دواګانو باندې غږېږو. خو یو خبره باید زموږ په یاد وي چې دغه کوم کلاسیفیکیشن چې شوی دی دا د تاثیر د ساحې له نظره شوی دی. راځو موډ اف اکشن اف سیفالوسپورین ته یا د تاثیر میکانیزم ته چې کوم تاثیر میکانیزم دی. دا په درې میکانیزمونو باندې د تاثیر میکانیزم دی. اول چې دی یا تاثیر کوي، اول زموږ سره انهیبیشن اف پروټین بایډینګ پروټین دی یا انیکټیویشن اف پنسلین بایډینګ پروټین دی چې دې کې زموږ سره د پروټین کوم نښلېدونکی تاثیر چې دی د هغې سره تاثیر له منځه وړي. دویم چې دی زموږ سره inactivation of transpeptidase enzyme دی او دریم چې دی production of autolysin enzyme دی چې په دې درې میکانیزمونو زموږ سره سیفالوسپورین تاثیرات کوي. راځو سیفالوسپورین انډیکیشن خو یې دا دی چې د بکټریاوو په منځه وړلو کې کارول کېږي. سایډ افیکټ یې چې دی زموږ سره اول الرجي ده، کېدای شي 5 الی 10% کې زموږ سره الرجي واقع کېږي. دویم چې دی کېدای شي بلډینګ یا وینه بهېدنه پکې رامنځته شي. دریم ډای سلفرام لایک افیکټ پکې رامنځته کېږي. خو دا په ټولو سیفالوسپورینو کې نه رامنځته کېږي، بلکې په سیپامنډول، سیپاروزین او سیپاټوټین چې دی په دې کې زموږ سره ډای سلفرام لایک افیکټ رامنځته کېږي. څلورم که چېرته سیفالوسپورین آیوین استعمال شي نو دا د درد سبب کېږي. پنځم که چېرته آیوي استعمال شي دا د فیلیبایټس سبب کېږي. او شپږم کېدای شي نیپروټوکسیسټي رامنځته کړي زموږ سره. دا زموږ د سیفالوسپورین خاندان یا د سیفالوسپورین درس. انشاءالله په بل درس کې به موږ چې دی په مونوبکټم او کاربوپینیم په دې باندې غږېږو. که د درس په اړه چا سره کوم پوښتنه مشکل نظریه کولی شئ د ګروپ له لارې